اعتکاف مقصد شته د اعتکاف مقصد دا دی چې سړی ځان ګناهګار وبولي چې خدای خطاکاره یم زه که زما و کور ته یو کس راسي زما سره یې ظلم کړی تجاوز یې کړی زما په کور کې ما ته شومه راوړي زما پښتو کې دې ته شومه وایي چې ولاکه یا ولاړ سم یا په ولاکه خوراک وکم یا څښاک وکم چې تا زه بخښلی نه دا زموږ بندګي دا باوجود د ګناهو ډک یو باوجود زړه مو پنډ سوی دی لا بیا هم اخر زړه پر وسوځي کاکا ماف کړی مې سراسر ډوډۍ وخوره ورته وایو که نه ورته د معتکف مقصد دا دی الله ګناه مې کړې ده خطا مې کړې ده ستا نافرماني مې کړې ده ګناه کبیره مې کړې ده دوکه مې کړې ده بدنظري مې کړې ده چې کومه ګناه د هغه ما کړې ده ای الله ستا درته رالمه بستره مې راوړه کور مې پرېښوی عیال مې پرېښول کاروبار مې پرېښوی دوستان مې پرېښول ستا ودعه درته یم د اختر د ورځې نه ووځم چې تا زه بخښلی نه یم نو ستا څه خیال دی زما رب به دومرې الله وایي یو قدم راواخله څو قدمه نه نږدې کېده نو زما رب بیا څوک نه بخښي د اعتکاف مقصد الله ته ننواتې ورتګ د الله کور ته شومه وروړل دی د الله کور ته ځان ایثارول او د خدای تبارک وتعالی و کور ته ځان ورغورځول که خدایه بس زه در هغه ذاته نه وځم چې تا زه بخښلی دا د اعتکاف اصل مقصد او د اعتکاف د دې امت لپاره نه دا اعتکاف اکثرو انبیاو په امتو باندې و ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې په ګاډه باندې کعبه شریفه تیار الله پاک جل جلاله آیات رانازل چې دغه بیت الله شریفه به د طوافو د والا دپاره د لمونځګزارو دپاره او د معتکفینو دپاره به تاسو پاکه ساتئ معلومه خبره شوه چې په هغه وخت کې مو اعتکاف و د اعتکاف فضیلت بیخي ډېر راغلی دی د اعتکاف فضیلت د انسان ته د سوالګر په شان دی چې الله ته سړی ورسي سوه کور ته یو سوالګر راغلی وي هېڅ شی نه لرم د ماښام ګوله نه لرم ډوډۍ راکوي که نه راکوي تا ته دا خوند درکوي چې ته په ډوډۍ باندې ناست وې او روژه مات کوي سوالګر دې هلته دغسې ناست رحم دې نه په راځي اخر ورته وایي چې راسه کاکا ویې خور ورته وایي خو زموږ بندګي زړه دی لیکن هغه رب په کور کې چې ته ناست هغه الله ته وایي چې الله زه له دې کوره نه وځم زه په دې کور کې ایثار یم الا چې تا زما د مغفرت په سره الله وایي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر که دې توبه ورسره وکړله الله سره دې استغفار وغوښتي څه ګناوې چې کړي وې دا واورې که چا په حقیقت توبه باندې د توبې شرایط زده کړي اول شرط د توبې دا دی چې خدایه بیا نه کوم دا کار او په زړه کې به دې هم دا یقین نه کوي دوم دا دی چې پر تېره سوې ګناه باندې پښیمانه یې پر ولاړ به نه یې سترګې به دې کښته نیولي چې دا خو مې ګناه کړی دوهم درېیم شرط دا دی چې په آینده کې به دې هم د دې کار اراده نه وي په دې درو شرطو که سړی توبه وباس الله تبارک وتعالی تواب الرحیم ذات نو معتکف که توبه ورسره وکاږي او اعتکاف وکاږي کومه شپه یا د اختر په سهار چې دی د مسجد ته وځي دا به د ده یقین وي چې دا رقم به صفا وځي لکه د مور څه چې کوچنی پی داسې د ګناهو څنګه صفا دا رقم لهذا اعتکاف دا باید وشي نن سبا دا خلک د اعتکاف څخه دومره ځان ټیل باسي دومره شاته ځان وایي چې دا چې یو بلا کوخ دی چې په دې باندې وځي او اعتکاف مقصد عزت ایمانتول اعتکاف چې موږ مسجد ته راځو د ګپ دپاره نه راځو دلته چې د الله تبارک وتعالی په ذمهداري کې موږ ځان اچو د خدای و کور ته موږ ننواتې راځو دا زموږ ګپې مقصد نه دی خوبې مقصد نه دی چې ټوله ورځ به بیده یم یا په ورځ نه په دوه ورځ کې باید ته قرآن ختم وکې ته باید هر نوافل لمونځ وکې اوابین وکې اشراق وکې تهجد وکه هر نوافل ته باید ته اماده ولاړه دا وکې او دا مسله یې زده کړې اعتکاف دا فرض کفایي دی چې هغه په هغه چا باندې که چیرې سړی په ټوله علاقه کې یو سړی هم اعتکاف ونه کړي یو سړی نو بیا د ټولو غاړې بندي که چیرې یو سړی اعتکاف ونه کړي غاړې د ټولو بندي او که یو سړی د کلي دا ورولې دي هغه اعتکاف وکړي په تحقیق په حقیقت طریقه باندې په ښه طریقه باندې نو بیا د ټولو غاړې ادا شي یو دومره خبره دا ده چې اعتکاف ته سړی رالی بیا به د مسجد څخه نه وځي د باندې نه به د جمعې د غسل لپاره وځي د جمعې غسل لپاره هم بعض متکفین وځي اعتکاف خرابېږي نه به د مسجد د باندې ګپه کوي نه د یوازې حاجت او ضرورت چې د انسان انساني ضرورت دی د هغه دپاره د اوداسه دپاره وتلی فورا به بېرته راځي
دا د ګرمۍ کې دپاره چې دا بعض متکفان وتل پټوان به لندول یا پر ځانو به اوبه اچول د دې ټول اعتکاف فاسد دی دا یې ثواب نسته اعتکاف معنا دا چې د مسجد څخه بغیر د ضرورت نه وځي ان تر دې چې داسې د هم روایت راغلی دي چې نبي علیه صلات وسلام ته به یې په مسجد کې لګن راوړي د مبارک مسجد کې منځي دا سر منزل د جمعې غسل کول دا روزانه لبېدل دا حاجت نه دی ضرورت نه دی یو هغه که سړی معذور سي جنوب سي نو بیا د غسل لپاره ضرورت چې ووځي ولمبېږي لیکن د جنابت و اوخاته بل غسل لپاره نسي وتړی او چې مسجد ته رالي په کومه ورځ به راځي د شلمې ورځې د روژې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته به دی راځي بیا چې د روژې میاشت ووتل خامخا لس ورځې پوره نه دی د روژې میاشت ووته که 9 ورځې سوې او که 10 ورځې چې اعلان وسو چې اختر دی یا میاشت ولیدل سول د شوال میاشت د کوچني اختر میاشت ولیدل سول بیا اعتکاف خلاص او دغه اعتکاف کې به انسان کوشش دا کوي د الله عبادت وکړي زموږ دغه خو اوس اعتکاف هم ورځ تر بله خلک خرابوي د تراوه معباله د اعتکاف ځای چې ته وګورې د مسجد ځای دا به د بانډار غټ مرکز جوړ هندواڼې به هم درته راوړي سړی چې د غذا سره غلی هندواڼې به هم ورته راوړي شیدو چای به هم ورته پرتي خټکي به هم ورته پرتي د خدای میوې به درته پرتي دا عبادت نسي کولی بیا نو دا نور خلک هم ورسره ولاړ سي په ډلو ډلو ورسره ناست اعتکاف خلاص بانډارونه شروع قطعا متکي باید چاته اجازه ورنکړي بغیر د ضرورت چې د ضرورت خبره سول یا د ډوډۍ په وخت باندې یا د چای پر وخت باندې کوي څوک سره کېنسي نه د هغه اخواته نور ګپه کول ځینې بلاړېږي دننه مسجد ته زه خپل عبادت کوم د خپله ځای دا چې په مسجد په ځای کې د اعتکاف په ځای کې انډوخره جوړي باقاعده ګپې شروع د کلي ځوانان هم دلته ځان رسي او د چای شوقیان هم پر دا ځای باندې بانډار جوړ ځان رسي دا خو اعتکاف نه شو د طیب لوی لاس باندې خراب کوي اعتکاف خو د دې لپاره دی چې عبادت سړی وکړي اعتکاف خو د دې لپاره دی چې د کلي ذمه داري ادا کړي اعتکاف خو د دې لپاره چې خپل ځان په خدای باندې وبخښي د ګپو د پسخندو د چایو د میوو د دې لپاره خو نه جوړ شوي دا نه وایم چې نو معتکف باید میوه نه وخوري یا دا خبره مې نه ده دا هم نه وایم چې معتکف باید چای ونه خوري هم د چای وخوري هم چې هر څه میوه خدای ورکړی هغه دې وخوري غوښې وریجې دې وخوري هېڅ عیب په دې کې نه دی لیکن پر دې باندې ګپه جوړول پر دې باندې بانډار جوړول دغه عیب لهذا اعتکاف باید موږ تاسو